طالبانو بیا څه کړي دا ټول معلومات را سره په همدې ویډیو کې کتلی شئ. سلام، ستړي مشئ. په افغان پلس چینل کې درته ښه راغلاست وایم. افغان پلس چینل تل ستاسو په چوپړ کې، نو همدا اوس در سره چینل سبسکرایب کړئ. د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقي په مشرۍ لوړپوړی طالب پلاوی نن مازدیګر دوحې ته روان شو. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقاهر بلخي وایي په یاد پلاوی کې د پوهنې، صحت، مالی امنیت او د افغانستان بانکي استازي هم برخه لري. ټاکل شوې راتلونکې اونۍ کې قطر کې د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو خبرې پیل شي. طالبانو ویلي وو چې له امریکایي استازو سره به د کنګل شویو پیسو خلاصولو په اړه هم خبرې وکړي. دوستانو، زموږ د نن ورځې خبر تر همدې ځایه و. د نورو تازه خبرونو لپاره زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. والسلام.